په ټوله دنیا کې چې د پښتنو په خاوره او په علاقو کې څومره په اسانه نشه ملاویږي او څنګه یې زموږ د نسل او د ځوانانو تباهي وکړه، دې ویډیو کتلو نه پس به تاسو ته دا احساس وشي. دا یو ځوان چې تاسو ته ښکاري په حقیقت کې دا ډېر ښایسته او کم عمره انسان دی، خو د نشو او د نشو سره تړلو بیمارو د وجې داسې خراب شوی دی. د ده احساسات او جذبات هم تاسو سره شریکوم. دا ماشومانان چې تاسو ته ښکاري درې، دا د 8 جماعت د 14 کالو ماشومانان دي او دا درې نه بلکې 3 خاندانونه د ځان سره تباه کوي. داسې ماشومانان په ریهیبلیټیشن سنټرز یعنی د نشې د علاج په هسپتالونو کې ساتل هم ډیره ګرانه وي، ځکه چې هلته نور مریضان عموماً د زیات عمر والا سړي وي او د نشې په وجه د هغوی ذهني توازن هم څه زیات ټیک نه وي، نو دوی به ته آیسولیټډ یعنی په بیله کمره کې او د کیمرې د لاندې ساتي. د دوی نه هم تپوس کوم چې داسې څوک ظالم دی اخر چې په دې عمر کې هم په تاسو باندې دا شیزونه خرڅوي. دې ځوان یو داسې غټ کمال کړی دی چې دا نشیان ډیر کم کوي. دا د خپل ماحول او د نشو نه دونه تنګ شوی دی چې په خپل علاج لپاره راغلی، دا د چا په زور دلته نه دی راغلی. دا به تاسو سره ډیر ښایسته میسیج او پیغام شریک کی. دا یو نر ځوان دا دعوه کوي او موږ ټول د ده سره متفق یو چې زموږ په علاقو کې څوک هم چې دا نشي خرڅوي د حکومت چارواکو ته او څومره هم چې ذمهوار خلک دي هغه ټولو ته معلوم وي، خو چونکې هغه د اثر رسوخ والا خلک وي نو څوک لاس نشي ورچولی. هم د هغه ځای نه کوم ځای کې چې خرڅېږي څو قدمه وړاندې به پولیس ولاړ وي، موبایل به ولاړ وي، ستا تالشي به اخلي، خو چې څوک یې خرڅوي هغه ته لاس نشي اچولی. مردان کې به هغه روټۍ لکه په ګرانه میلاویږي او آیس په اسانه باندې میلاویږي، عام چې د 200 روپو میلاویږي او چې تاسو ته صرف ټلیفونو کې چې مال پلان کې ځای ته ورسوي آیس په موټر سایکل بیا پسې وړي، په ګاډي کې بیا پسې وړي. څونه وزن دی اوس؟ وزن 45. او عمر دې څومره دی؟ عمر بيجرى 48. څونه وخت نشه کړی دی؟ یا نشه مې درو میاشتې کړي. څو میاشتې؟ سره کې نه میاشتې باندې آیس دې سکلی صرف آیس کل شي کو خوړل شي؟ صرف آیس دې نه مخکې بل نشه کړی دی؟ نه یوام تش نسوار کوم ځای؟ دا تغبی موسی مجتبی عمرونه راته ووایي. یاسین او عمر زما 14 کاله راغلی، 14 کاله روان دي. ستا 15 او ستا هم 14 دي. سبقونه نه وایې که نه درېواڼه؟ او نشه څه کوئ؟ درېواڼه آیس او چرس کوي. او دلته د کور والا په خپله سلا راغلي یې، په نه چا په زور راوستي یې. شاه حسین درېواڼه په زور راغلي دي که نه؟ دې کې دا یو ماشوم مخکې هم دلته راغلی و، واپس د دې ځای نه تښتېدلی و بهر نه. او دا پرې هم څه اراده کلکه ده خو نه نشه پرېښستو ته. ما دلته ستاسو نه مخکې چې دا مریض ناست و تاسو ولید هغه ستاسو د نیکه په ځای دی، د پلار په ځای هم دی. دا ټول دلته خو دا شاه حسین بېله کمره کې دي که نه؟ دا خو پکار ده چې بلکل آیسولیټډ وي. ګورې موسی پړه لاس کې دی، زه بیا دا نشه نه کوم. او تاسو او آیس نن سبا مردان کې دونه عام شو، دونه عام چې د 200 روپو میلاویږي او چې تاسو ته صرف ټلیفونو کې چې مال پلان کې ځای ته ورسوي آیس په موټر سایکل بیا پسې وړي، په ګاډي کې بیا پسې وړي. او خو ډېر چې څونه لکه مطلب تاسو غواړئ 100 ګرام غواړئ، 50 ګرام غواړئ، 200 ګرام غواړئ، بس لاس په لاس په پیسې ورکوي، لاس په لاس پته ډېر پکې داسې چې ایزي پیسه باندې به یوه ایزي پیسه ضرور کا په تاسو ته به شي میلو شي. مطلب زه وایم چې هغه مردان کې به هغه روټۍ لکه په ګرانه میلاویږي او آیس په اسانه باندې میلاویږي. تاسو وایئ چې مخکې به د 200 روپو نه میلاوېدل؟ نه د 200 نه چې د 100 روپۍ هم دله نه ده. د بجلي بلونه خو ګرانېږي او آیس ارزانېږي. دومره عام شو، دومره عام که نه چې یو هغه پیشو چې وي میاو که نه اپی ورته کېدی په ټول به لکه اوس مثال ما راوړل آیس ټولو ته پته ولګي چې بهی ته خو آیس راوړل خرڅله. نو قسم په خدای چې د سهار نه ماښام پورې به زما کوڅې له 2000 کسان راځي، ور به راته ډبۍ د 500 راکړه، د 200 راکړه، د 1000 راکړه. عام شو ډېر زیات. تاسو دا هم وایئ چې ډېر معلوم او یاد خلک دی چې دا کار کوي. سیمه باندې چې کم دی نو ډېر زیات شو. لکه ډېر پکې داسې و چې هغې د سکلو سره خرڅول هم چالو کړ. خرڅول یې څنګه چالو کړو؟ هغه ځان له 1000 روپو راواغېستلو، نو هغه د 1000 روپو هغه شی پکې ځان له برابر کړي او سکل هم پکې وکړي. تاسو دا هم ویل مراد وایي چې ډېر یاد او معلوم خلک دی چې دا کار کوي. ډېر ښه خاندان والا،
خو ایجوکیټډ هغه هم خرڅي خو د پبلک ته معلوم دی او د ادارو ته معلوم دی قرآني سینه 100% پته را چې یاره دا سړی دا کار کوي د خرڅي په دون ټارګټ ته د دې ټارګټ نه پس دی بیا مخکې ټارګټ ځان له نورم سیوا زه په خپل دی په انتظارم چې والد صاحب پوښوم چې والد صاحب سویل صاحب ترنګ وکړو نو ما یې منډم نو ما تخت ممتنه ما ته پته ولکه تکلیف ورته د خوب ته لاس سر نه ما چې الته کې ځان ورسوم پایو په عزت کې چې دوايي استعمال کوم چې سیټ شم زه د مرګرو په انتظارم په کټ کې ناستم او چې دې څنګه رالو گاډي راتو کو کو بیا په لار باندې خپوم ما چې دا چیو ډوډۍ ست مې ورته کړو نو خبر زمونږ د ډاکټر صاحب چې تا بستر په خپل لاس کې نیولې و موږ ته چې مریض څوک دی چې زه یې ما کنه تیار ولاړم بستر را سره او بستر ته مې دا ډډه والی ول دی په انتظار ما چې کله زموږ د ویډیو سره کې مقصد دا دی چې د جذبه نور خلکو کې پکار ده ځکه چې دا زمونږ د ډاکټران صاحبان چې دلته چې څومره سکیورټي والدي دوی وي چې کله موږ لاړ شو مریض منډي وي یا پس چاړه راغستې یا پس تمانچه راغستې وي هغه مخ کې موږ ورپسې پر ازاف څوک نه راځي کنه هغه جیره دې زنه نه خبر دا مې اخیری بدلته لکه لیکل را نواله د صد د لکوم چې آینده لپاره په خپلم نس کوم نور مرګري چې دی غي ته هم لکه دا درخواست زما چې ونس کې نو خاله